د کابل په بګرامي سیمه کې د کارتن جوړولو فابریکه د هیواد په کچه د کارتن تولیدولو تر ټولو لویه کارخونه ده. په دې کارخونه کې په بیلابیلو برخو کې 150 کارکونکي هره ورځ 8 ساعته کار کوي. دا کارخونه 15 کاله وړاندې جوړه شوې چې په یوه ورځ کې د 100,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري. دغه فابریکه له سترو تولیدي هیوادونو خامواد واردوي او اوس مهال د دغه کارخونې بیلابیل کارتنونه په بازار کې موندل کیږي. وقت سیزن میوه تازه که وقت سیزن میوه تازه بیاید در اینجا ما کار ما اضافه میشه، زیاد میشه. باز ما 2 شیفت میکنیم. شب و روز کارخانه فابریکه میچله، ماشینا چالان میباشه و در یک شیفتش ما 1.5 لک تا 2 لک کارتن جور میکنیم. در 2 شیفت باز کارگرای ما 2 چند میشه، تقریبا در 150 170 تا 200 نفر ما در اینجا باز ضرورت داریم که کار کنیم. د دې کارخونې مسئول وایي د کارتن جوړولو په برخه کې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده او د دې کارخونې پر ماشینرۍ 15 میلیون ډالر پانګونه کړې ده او د نړۍ په سطح معیاري کارتنونه تولیدوي. سرمایه گذاری از این شرکت کارتن سازی کابل اول خود تأسیسش در سال 2013 تأسیس شد به رهبری حاجی صاحب عبدالغفور خان و در ابتدا سرمایه گذاری بسیار کم بود. یک شرکت بسیار خرد بود، شرکت منوال بود، اتومات نبود. بعد از زحمات رئیس صاحب ما که بسیار زحمت کشید و شرکت به این شرکت بزرگ تبدیل کرد و بیشتر از تنها در مواد خام و ماشینالاتش بیشتر از 5 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. په ورته وخت کې د فابریکې کارکونکي له خپل کار څخه خوشحاله دي او زیاتوي د دې پر ځای چې د مزدورۍ لپاره په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په کور دننه ورته د کار زمینه مساعده شوې. مگه ما در خارج میریم در چیز میریم کار میکنیم درست است، اما برای دیگر کشورها اما همون زحمتی که در خارج میکشیم همون زحمت ما در افغانستان بکشیم شاید ما افغانستان ما شما آباد شود. شرکت ها از تجارت راضی هستیم که در افغانستان در داخل کشور ما یک شرکتی است که مثال ما با دیگر کشورهای همسایه مجبور نمیشیم و تولیدات بسیار خوب داریم اینجا دیگه راضی هستیم بسیار زیاد از تجارت خود ما. البته دی ویلو ده چې یا د کارخونې اوس مهال د بازار ډېرې غوښتنې پوره کړي دي او له بهرنیو هیوادونو د کارتن واردولو ته هېڅ اړتیا نه لیدل کیږي.